الرحیم. سلامونه نیکی هیله استمش وقت بخیر. زي ما طلع شنواره او ما سپنن برنامه کې ګران همکار مې زین الله سادات شتون لري چې نن ورځ موږ تاسو د ګران افغانستان په اړه کې معلومات درکو. لکه موږ ټول چې پوهیږو افغانستان ته د قلب اسیا وایي، د اسیا زړه وایي ځکه دا د شرقي او غربي دواړو په منځ کې د موقعیت لري، ځکه دې ته د اسیا قلب یا زړه وایي. همدارنګه افغانستان چې دی د 652,780 کیلومتره مربع لري، کیلومتره مربع مساحت لري چې د کې مختلف اقوام ژوند کوي. کابل ښار د افغانستان یو د لوی ښارونو څخه همدارنګه کوم پایتخت د افغانستان پایتخت هم دی چې نن ورځ موږ تاسو ټول د افغانستان باندې خبرې کوو، د افغانستان اقتصاد، د افغانستان زراعت، همدارنګه کوم د افغانستان تاریخ په اړه کې موږ خبرې کوو. افغانستان چې د اول ځل خپل استقلال په 1919 کال کې د برېټانیا هېواد څخه واخیسته د غازي امان الله خان په وخت کې. تاسو ته هم ښه راغلاست. مننه شینواري صاحب. سلامونه تاسو ته او ټول لیدونکو ته، خدای دې ټول روغ جوړ اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ویلي واقعا چې افغانستان ډېر لوی ښارونه لري. افغانستان یو لرغونی هېواد دی چې څه باندې 15,000 کلن تاریخ لري او خدای یو ډېره طبیعي ښکلا ورکړې ده، ډېرې طبیعي زیرمې لري. یو غرنی هېواد ده چې د اوبو ډېرې زیرمې لري. که ووایي چې لوړ ښارونه، زه به داسې معلومات ما داسې دي چې داسې بخشبندي کړي مې دي چې څو بخش کې معلومات تاسو ورکوم لیدونکو ټولو ته. یو د لوی ښارونو په برخه کې د بل توکمونه چې کوم قومونه په دې کې ژوند کوي او ژبې چې کومې ژبې په دې کې رسمي دي او په کوم ژبو خلک خبرې کوي. همدغسې هوایي ډګرونه دي، لوی لارې دي او برېښنا کوټونه دي، همدغسې لوی غرونه دي د افغانستان. نو دا ټولو به انشاءالله خبرې کوو، تاسو ته دا معلومات درکوو انشاءالله بخیر. نو هیله ده چې تاسو هم تر پایه ملتیا وکړئ. افغانستان چې دی اوسلختم هېواد دی په جهان کې د مساحت له لحاظه، همدارنګه کوم 30 هېواد د نفوس له لحاظه دی چې 40.50 میلیون نفوس لري. او کومنګ تاسو وګورئ افغانستان 50 زرینی یا شو فارسی کله 15,000 کلن تاریخ لري. دا تاریخ دا رقم ویل کېږي چې 50 کال مخکې د کې د کوم اوس افغانستان هېواد دلته خلک اوسېده، تاریخ اوسېده، خلک په دې کې ژوند کول او دلته خپل کارونه او خپل ژوند مخ ته وړل چې دوه اولین فرهنګ او تمدن چې د زراعت څخه شو چې ما خپل زراعت او مالداري کوله او بیا په 3000 کال همدا کوم 3000 شاوخوا کال کې چې د افغانستان په خارج ژوند ته راغلي دي چې اولین ښار د افغانستان چې د منډیګک په نوم یادېده چې د کندهار په جنوب کې موقعیت لري. او همدا کوم افغانستان 40 ولایته لري، 40 ولایته او 400 څخه زیات ولسوالۍ لري چې ولسوالۍ هم په څو ډول باندې ویشل شي په مختلفو ولایتونو باندې. او همدارنګه کوم هر ولایت یو والی لري، هر والی به ولسوالۍ د پاره یو ولسوال ټاکي چې د همدغه په رهبریت باندې هغه ولسوالۍ او ولایت مخکې ځي. بالکل د افغانستان لوی ښارونو ته که راسو، لومړی خو یې پلازمینه ده چې موږ تاسو پرې پوهېږو چې کابل تر ټولو لوی ښار ده، پلازمینه ده. او دوم چې د بیا کندهار ده، په دوم برخه کې کندهار ده، همداسې هرات ده، جلال آباد ده او مزار شریف. دا لوی ښارونه دي د افغانستان چې ډېر د افغانستان اقتصادي دغه ډېر په دغه ولایتو باندې ولاړ ده وضعیت. او له هغې وروسته که راسو په افغانستان کې کومې ژبې رسمي دي، کومې ژبې رسمیت لري او څومره ژبې دي. په افغانستان کې له 240 نه زیاتې ژبې شتون لري چې دوه رسمي دي، پښتو او دری، چې په دغه باندې خلک خبرې کوي. ډېری خلک په دغه باندې خبرې کوي د دوه ژبو باندې، او همدغه دوه ژبې دفتري ژبې هم دي، رسمي ژبې دي. دا 240 نورې ژبې چې دي دغه د افغانستان په ډېری سیمو کې دغه خلک چې دي د ژبو څخه د فهم او تفهیم لپاره استفاده کوي، دغه ژبو باندې خبرې کوي. او په دغه کې اقوام چې دي قومونه ډېر دي په افغانستان کې، له بیخي ډېر دي قومونه. که دغه ته یې راسو چې کوم خلک دلته ژوند کوي، پښتانه، ازبک، تاجک، هزاره، ډېری برخه چې دغه پښتانه دي چې له 80 څخه زیات په سلسله کې تر 80 پورې فیصدي چې دغه پښتانه پوره کوي، چې څه باندې 80% پښتانه دلته ژوند کوي په افغانستان کې. او بیا په دومره درجه کې دي هغه تاجک دي، تاجک دلته ژوند کوي. او همدارنګه هزاره، ازبک، ترکمان، یماک او پشهی
بلوچ دا خلک په افغانستان کې ژوند کوي چې مختلف ولایتونو کې دي سیکان هم شته هندوان هم شته او لکه اوس تاسو د افغانستان د هوایي میدانونو په اړه کې وایم افغانستان چې د 40 هوایي میدان لري په مختلفو ولایتونو کې چې په دې کې شل چې داخلي دي چې خارجي سفرونه نه لري په ولایتو څخه او څلور چې دا بین المللي دي چې خارجي هیوادو ته سفرونه لري چې د هرات شو قندهار شو مزار شو او خپل کابل ولایت شو چې هر ولایت هم دا رقم څلور دیش ولایتونه ټول څلور دیش پانتونونه هم لري دولتي پانتونونه چې په دې کې د کابل ولایت د هرات ولایت د ننګرهار ولایت د مزار شریف هم دا رقم د لغمان ولایت پانتونونه چې دي دا د افغانستان د لوی پانتونو څخه حسابېږي او میدان هوایي چې تاسو نور هم د افغانستان د کابل میدان هوایي چې د یوازینی میدان هوایي د افغانستان چې خارجي تګ راتګ پکې هر ورځ کیږي او د خارج د هر ګوټ څخه د افغانستان خلک کولی شي د کابل میدان هوایي څخه سفر وکړي بالکل په افغانستان کې مذهب تراس چې کوم خلک دلته ژوند کوي د کوم مذهب چې د افغانستان کې 99% خلک چې د ټول مسلمانان دي الحمدلله ټول مسلمانان ته ژوند کوي یو څه چې دغه سیکان لا هندوان دي په 99% کې چې دي شاوخوا 15% شویګان دي چې نور سنیان دي د 15% شاوخوا شویګان ته ژوند کوي نو د مختلفو مذهب خلک دلته ستاسو ډیری چې د نه وی چې موږ فیصدي له لحاظ نه وی وایو چې 99% ټول مسلمانان دي په دا نه کې 15% شویګان دي او ایو چې دا سیکان او هندوان دي بل د هوایي ډګرونو برخه تاسو ویل واقعا هوایي ډګرونه ډیر لري په هر ولایت کې ستک د لوی ولایتو کې کابل سو ننګرهار سو کندهار سو هرات سو همداسې جلال آباد سو کندوز کې هم ست مزار شریف اوس په الحال خوست کې هم لرو چې عملاً پروازونه شروع دي بین المللي پروازونه هم تر شروع دي امارات ته هندستان د ملکو ته پروازونه لري کراسو د افغانستان غنامتو کوم برېښنا کوټونه چې دي د جبل سراج د پلی خمري د درونټي د نغلو د مایپر د سروبای د همدا د کجکی د هرات او د کندهار بغلان چې د تر ټولو غنامتو یا غلي برېښنا کوټونه چې لاغه برېښنا تولیدي او همدا رقم افغانستان چې د معدنو د لحاظ هم ډېر غني مملکت دی چې د سرو د لاجورد همدا رقم د زغال سنگ د مس او همدا رقم د نورو قیمتي تیږي چې لکه فیروزه د مختلفه معدنونه شته دي چې افغانستان کې د تنه د زغال سنگ د مختلفو زغال سنگ معدنونه دي چې اوس هم په فعالیت کې دي او د زراعت په برخه کې موږ یو د افغانستان غټه لاسته راوړنه شو په زراعت برخه کې چې په 2009 کال کې 410 میلیارډ افغانۍ فقط د زراعت څخه افغانستان ته عاید شو چې د افغانستان په تاریخ کې کوم عاید نه شو مخکې کله دا په 2009 کال کې شو او همدا رقم کوم د بیا د داخلي د کوم دغه چې وګورم د میوې چې د افغانستان کې خپل شي داخلي افغانستان کې کیږي او د نوې هوادو څخه نه راځي دا زردالو شو همدا کوم هندوانه شو مڼې شو انار شو انګور شو او وچې میوې هم شته د کوم جلغوزي بادام شو پسته شو چارمغز شو چې د افغانستان مختلف ولایتونو کې کیږي او خارجي هیوادو ته هم د میوو څخه صادر کیږي او د افغانستان د تجارتي شریکانو برکې یو افغانستان چې څلور تجارتي شریکان لري چې یو چین هیواد شو پاکستان هیواد دی ترکمنستان او ازبکستان دی چې ازبکستان څخه برکه تولیدي چین څخه د پلاستیکي سامان او د کوم د نور د ضرورت سامان چې دا راځي او د پاکستان څخه هم میوه د همدا کوم نور سامان چې پاکستان څخه راځي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شریکي ګډه لري بالکل واقعا چې افغانستان اوس نن سبا کوم ګورو د پرمختګ په لور روان ده له هر نگانه یو ډیر بډای یو ډیر غنی هیواد افغانستان کراسو لوی لار ته چې کومې لوی لار لري لوی لار چې دی یو چې د کابل او شیرخان لوی لار ده همداسې کابل او کندهار لوی لار هم د کابل او تورخم لوی لار ده کندهار او هرات او همداسې کندهار او سپین بولدک چې له پاکستان سره وصلېږي او کابل او تورخم هم له پاکستان سره او کندهار او سپین بولدک هم له پاکستان سره وصلېږي همداسې هرات او تورغونډۍ چې تورغونډۍ کومه لوی لار چې د مستقیم له ایران سره وصلېږي له ایران هیواد سره
او همدغسې که د غرونو تیراسو برخې ته چې ډېر لوی لوی غرونه لري د غرونو په بر تر ټولو لوی غرونه چې دی هغه د هندوکش لوړې څوکې لا د هندوکش غرونه ورته وایي چې تر ټولو لوی غرونه هغه دي همداسې کوچنی پامیر ورته وایي او له غرو سره بدخشان کوم غر چې ده د بابا غر ده سپین غر ده د شاه مقصود غر ده همداسې د کبر په نامه یو غر شته او همداسې د غره سر یاسین او د سلیمان غر د ترکستان غر همداراز د چاغي سپید کرخ نورستان بغلان په هر ولایت کې غرونه شته مختلف غرونه دي چې د نامتوي چې را کوم منواسب له مشهور غرونه دي چې موږ مخکې ویل چې افغانستان یو غرنی او ډېر لرغونی هېواد ده دا هغه مهم غرونه ول چې نمونه مې واخیسته او افغانستان د کوم د عاید له لحاظ وګورم چې افغانستان د کوم شي څخه زیات عاید لري دا په لومړي ځای کې د افغانستان تریاک دي چې د 14% د افغانستان عاید فقط د تریاک څخه راځي او بیا ورپسې د افغانستان زعفران دي چې قیمتترینه هغه بوټي شولوي د افغانستان زعفران دي چې د هرات زعفران په 2019 کال کې اول نمبر اخیسته په جهان کې چې په هر کیلو یې د $10 څخه تر $2000 پورې خرڅېده په جهان کې او همدا رقم د افغانستان هغه دغه چې نور زراعتي دغه شي د بوټي چې د 15000 څخه زیات مختلفه بوټي لري افغانستان چې د آلمان هیواد نمخ کې د یو درجه کې آلمان هیواد 3 مختلفه بوټي لري چې د قیمتي بوټي شول هم د زعفران او د تریاکو بوټي چې افغانستان ډیر عاید لاسته راځي او همدا رقم د افغانستان جلغوزي چې دي چې د خارج هیوادو ته صادر کیږي او افغانستان لپاره زیاتره عاید هم د څخه لاسته راځي بالکل د میوې له هڅه کوړو ګورو ک چیرې وچه میوه یو کلندای وي دي تاسو مخکې ویلې دي کندهار انار چې وګورو هغه د سیدو زعفران د هرات د نړۍ په سطح دی هم د سې کندهار انار ته وګورو چې د هیواد په سطح دی نو ان شاء الله د نړۍ په سطح باندې چې ډېر خانار دي چې د جن خارج ته هم صادرېږي ټول نړۍ ته صادرېږي دا کوم نږدې مملکتونه چې دلته هم صادرېږي خصوصا پاکستان او ایران ته ډېر ځي کندهار انار چې کوم دی او همداسې د جلغوزي وچه میوه چې کوم ده د پکتیا ولایت دغه هم ټول نړۍ ته صادرېږي چې کوم هیوادونه له موږ سره دغه لري صادرات او واردات د ملکو ته صادرېږي په ډېره بیا هندوستان او پاکستان او هندوستان پاکستان او ایران ته دا درې ممالک ته ډېر صادرېږي نو واقعا چې افغانستان یو له هر نگاه نه یو ډېر بډای هیواد دی افغانستان چې یو سلسلويخت قانون لري یا اساسي قانون چولوي چې په دې کې درې هغه قانون نو چې د فقط د افغانستان جمهوریت د پاره چې هغه کې د افغانستان د څلور کلن رئیس جمهور به انتخابي ده چې د خلکو په انتخابات کې د رائے وکیل به یو رئیس جمهور انتخابي ده به هغه نور قانون به رئیس جمهور په نور په وزارتو باندې هغه تصویبول همدا کوم افغانستان چې د نور هوادو غو هم افغانستان یو ملي حیوان لري چې حیوان ملي د هر کشوري یو چې د افغانستان چې سپین زمری دي چې هغه په جهان په نوري وادو کې نشته فقط په افغانستان کې پیدا کیږي د نورستان په غرونو کې هم دا کوم د هندوکش په غرونو کې دغه موقعیت لري شته او هم دا رقم لیوان دي کفتار شول دا هم شتون لري افغانستان کې چې د څو کال مخکې په افغانستان په نورستان کې په غره کې دوه دانې خرس هم نیول سره خرس چې روسي خرسونه ول هغه هم نیول چې به د افغانستان باغوش تر ول شل وس هم ملته شته هم دا رقم د لیوان چې د په افغانستان په هر غرونو کې شو غوري پیدا کوي شي او شته بالکل نورستان چې د افغانستان د ملي پارک نامه هم یادېږي چې د افغانستان ملي پارک ده یو واقعا چې ډېر یو طبيعي ښکلا لري نورستان او همداسې لکه څنګه تاسو ویلې په نړۍ کې هر هیواد یو ملي حیوان لري همداسې ملي لوبه هم لري چې د موږ ملي لوبه چې دا بزکشي ده بزکشي چې په اسانو باندې چې څو کسان منډي وهي بیا کوم خصای چې حلال کړي که څنګه غراوړي چې دا د دنیا تر د خطرناک ترين لوب څخه یو لوبه ده په ټول نړۍ کې چې دا د افغانستان ملي لوبه ده او هر کال د مزار شریف په پسرلی موسم کې هر کال مزار شریف کې د لوبه کیږي او همداسې د نړۍ نه تماشاچیان ورته راځي د لوبې ته چې په اکثر ملکو کې دا اوس رواج شوی دا لوبه ده چې آهسته آهسته نور هم پر مخ ځي نو واقعا چې افغانستان به
له هر نگاه نه د طبیعي ښکلا یو ډېر ښکلی سمبول د افغانستان او خدای پاک ډېر طبیعي ښکلا ورکړې ده په هره برخه کې او ماشاءالله افغانستان ډېر ښایسته او ډېر زراعتي هېواد دی. د افغانستان په باره کې چې موږ اوس تاسو ته معلومات درکړو هغه هم کم دي. خدای وکړي چې دغه معلومات موږ تاسو ته درکړو دغه ستاسو هم په ګټه راشي او نور تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.